السلام علیکم مرتضی په خیر. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ شکر دې خیرونه مرتضی خوراکي مې څنګه ده چېرته ده؟ والله ښه ده. ستاسو دعاګانې دي کمره کې د یار ځان لږ تیارۍ را تیارۍ نو आवाज یې ورکړه. ولږه نوکره دی خوا راشه. جی خان جی ورشه بي بي جي ته اواز کوې راشه رور دی راغلی دی. مرتضی په بازار را تېرې کوم کور مې دی ماشاءالله ډېر ښه کور هم روان دی. یاره ناصر خانو بس دا د پلار برکات دي پوه شوې. وعلیکم السلام. کور یې څنګه دی؟ کښېنه کور یې. نو بس کار هم پې د خیره چالو کړی دی رسي دلته پراته یو. بلکل ماشاءالله ډېر ښه کور هم روان دی. کور یې څنګه دی؟ اوس تاسو هم ښه تېرېږي. شکر دې خیرونه دي. یاره ما په بازار را تېرېدم ما یې راکړه دې کور باندې تپوس هم وکړه چې څنګه ده. وروره راځي ماشاءالله خیر ګورې نو زه خو راغلم ما ستا تپوس کوم خو خاله پال مې راواغېستې څنګه به کېږي ګزاره دې کېږي نو زه به لاړ شم. ناصر زه خو یم چې ایثار شه راغلی چارې دی به زه به کور ته لاړ شم. بس راځه بیا به دې زه ورسوم راځه. تا ته ما ویلي نه دي چې زما مېلمه راشي نو ته به د کمرې نه بهر نه روځې خپل اوقات وپېژنه. الله پاک پېژندلې ځکه یې دا حل هم کړی دی. روک شه ده یا الله یا الله دې وخت یې زه ولې پاتې کولم کله به مې ځواني وه وګټله به مې زه هر چا به خوښومه او رانه خپل بچي نفرت کوي او خپل ګور هم را نفرت کوي. یا الله زما په حال باندې ته رحم وکړې خدایه زما په حال رحم وکړې. رالم څنګه چلې ملکې ور دې رانه ورسوم او ورور مې دله ورسوه ښه دا راته ووایه چې دا جي مې نه ښکاري څه شو. حاجي ما دوی ورته ورکړه او بیمار و او کمره کې سملاست. څه داسې کار دی دوایي ولې ښه په ټیم ورکوه ولې چې ګورې دا جي مې ډېر سخت بیمار دی ها ولې نو ډېر خیال به یې ساتې. نور وایه که نه زړګیه څه حساب سودا نشته نوکر ولېږم که په خپله لاړ شم. خپله لاړ شه که نه نو څه راوړمه نن مې کبانو ته وشي ها او کوفتې راوړم. زه صحیح او زه دا جي له به سره روانم د پرهېز که نه دا خو صرف تاله راله ما خو بیمار دی له به پرهېز سره روانم. صحیح ده زه صحیح ده روغه بچې ته ګورې نه چې زه په موبایل باندې خبرې کوم عقل او ادب درکې نشته. یا الله یا الله زه خو دې خپل انګور ډېر بله جمعانه کړې وه دا خو ما سره ډېر ظلمونه ډېر زیاتې کوي. یا الله ته ورسره پېښ شه زما د ظلمونو بدلې خدایه ته والې یا الله ته والې ته زما په حال رحم وکړې. یا الله یا الله که زما په حال رحم نه کړې بس ما واخلې خدایه ما واخلې. ټیک ده خورې کال کټ که زه ته بیا وروسته کال کوم صحیح ده. ایسه سامان چاچا ای چاچا راشه دی خوا تا ته ما ویلي نه دي چې دا بوډا دلته مه راپرېږده زما مېلمه راځي یا زه په موبایل خبرې کوم. بیجي ما ته خو پته نه وه ما ته چمن اوبه ورکولې. ښه ده روک شه شابه ځه کوه یا الله یا غفوره یا رحیمه اما باندې زما د انګور دا نه ظلم کوي خدایه او زه یې رسمي ته غږ هم نه شم کولی هغه باندې کور مارول هم نه غواړم خدایه او زما د انګور باندې د ظلم دا کاسه یا الله ورته کړي خدایه خیر کې مې ته ما څه ویلي دي انګور ته ما خیر ویلي دي تا ته به خپل بچي پیدا کېږه داسې به دې راځي یو کړی تا نه خپل اولاد پیدا کېږي ځان ته دوا وکړه چې ورځ دې ښه شي
تا نه اولاد پیدا کېږي او داسې به دې کړی زما تا ته دا خیري ده الله دې غر که ورکه که الله دې ته ورواته که یا الله یا الله زما دینګور سره به خپل انصاف وکړه زما د ظلم دا بدلې ته والې خدایه زما د ظلم دا بدلې ته والې حاجي ګوله دا کپړې دې ولې ګنده دي ولې وشي هېڅ نشته بچې څنګه څه نشته ټولې کپړې دې ګنده دي وایې څه نشته نشته بچې صفا حال وایه څه چل شوی دی دا چې ګوله ټولې کپړې دې ګنده دي بچې اوس نو رمضان نه دی دلته یې مونځ کوو درز مې پړوس نشم وګرځېدی خو تا ته خو ما یو شل ځله ویلي چې نوکر ته وایه چې مونځ کې یا واشروم ته ځې چې بوزي دي چاچا چاچا دې خوا راشه جهان جی تا ته ما یو شل ځله ویلي چې د پلار سره مې ګرځه که دې مونځ کې یا دې واشروم ته ځې دا ګوره درځې خوړې ټولې کپړې ګنده دي خان جي زه تا ته نه صفا صفا خبره کومه څه چل شوی دی دا بیبي جي نه ده وختي ځم سم بې عزته کړمه ولې او ستاسو والد صاحب مونځ کوو هغې په جانماز باندې سم ووښوه هر سهار او هر مازدیګره ناغله په ټیم ته ویانې ورکوي او هر سهار او هر مازدیګر یې سم وښي نو ته دا خبره اوس ماته کې دا کله نه دا خبره روانه ده دا ظلمونه روان دي زما د تاجي ګل سره حاجي دا بیبي جي نه ده بیا ما وښي او خارېږي راته او بې عزته کوي مې د نوکرۍ نه مې وباسي حاجي ما سره دا غم و ما وی چې ما بیبي جي نه نوکرۍ نه وباسي نو زما د بچو به بیا څه کېږي خدای به خیر کړي زه ورځم چې بیجي نه تپوس کوم هېڅ به هم نه کېږي خدای به خیر کړي راځه دا جي دې سړي راولې د تا خو د غونډې کپړې ګنده دي مکرجنې ته زما مخکې ما ته مکر کې دې خوا سیټ ته ودرېږه زما پلار سهار او ماښام ټکي دا وګوره دې جامو ته څه حل دې وله کړی دی دا خو ما ته ټوله نوکر کاکا حل وویلو زه خو سره خبر نه وم خلک دومره زیاتې کوي دا خو ستا د پلار عمر کې دی ستا سخر دی زما پلار ته سهار او ماښام ټکي ته څه وایې چې دې به نه خبرېږي ما ته نوکر نن ټوله خبره وکړله زما پلار په جانماز باندې وښي او ما ته وایې چې ولې زما پلار خو ستا د پلار په ځای دی د سخر مثال خو د پلار وي او ته زما په پلار باندې ظلمونه کې نن نه بعد ته زما په کور کې نه شې اوسېدی بچې نه زما لپاره خپل کور ونه راووت نن نه بعد ته په ما طلاق یې